د کندوز ولایت اوسیدونکو ته د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمانونو په اړه د پوهاوي په دوام تازه د دې ولایت ښاروالۍ ریاست د دیني علماو د ناحیو مدیرانو د ګذر وکیلانو او یو شمېر عامو خلکو په ګډون غونډه جوړه کړه. په همدې حال د دغه ولایت ښاروالۍ مسؤلینو د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمانونو په ځانګړي ډول د 18 ګڼې فرمان پر تطبیق ټینګار وکړ او زیاته کړه چې ناسم او د شریعت خلاف رواجونه باید د اسلامي قوانینو مطابق له ټولنې لرې شي. الحمدلله ټولو وکیل صاحبانو علما کرامو په دې کې ډیره خوښي وښودله او په دې کې ان شاء الله ټولو لبیک دې فرمان وکړ او موږ به په دې کې ان شاء الله ټول ولس ته په منبر له طریقه او داسې بعضې مجالس چې موږ وکیل صاحبان او متنفذین یا ځوانان لري ان شاء الله ټولو ته به موږ دا فرمان رسوو. ورته مهال د کندوز ښاروالۍ د مشورتي بورډ غړو د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمانونو د توشیح هرکلی وکړ او ژمنه یې وکړه چې د ناسمو رواجونو د له منځه وړلو په برخه کې به له اماراتي ادارو سره په ګډه جدي کار وکړي. وکلای گذر نقششان خیلی موثر است، چرا وکلای گذر کسایی هستند که در هر محله که زندگی میکنن اونا گپشان در بین مردم قبول میشه و اینا میتونن که از طریق خود و از طریق مساجدشان این موضوع رو به سهم مردم برسانند تا اینکه همین رواجهای ناپسندی که مصارف خیلی کمرشکن بالای مردم داره ای از بین بره. ټولنې څخه د ناسم او د شریعت خلاف رواجونو د ختمولو په اړه د امیرالمؤمنین حفظه الله فرمان داسې مهال صادر شوی چې د هیواد ډیری اوسیدونکي د داسې رواجونو شتون وخت ناوخته د کورنیو ترمنځ د ستونزو راپورته کېدو لامل بولي او د ناسمو رواجونو د بشپړ له منځه وړلو غوښتنه کوي.